پیغمبر علیه الصلاة والسلام د مسلم شریف حدیث دی غالبا الله تعالی د هر دوشنبه او د پنجشنبه په ورځ د ټولو انسانانو اعمال ګوري او د هغې پر بنیاد باندې د انسانانو مغفرت او بخښنه کوي. اسی الله تعالی ته هر ورځ د انسانانو اعمال معلوم دي او الله تعالی د خپل بادشاهي نظام داسې جوړ کړی دی چې د دوشنبه او د پنجشنبه په ورځ د انسانانو اعمال الله تعالی ته راپېښیږي، د هغې پر بنیاد الله تعالی د انسانانو د بخښنې فیصله کوي. د ټولو انسانانو اعمال الله تعالی قبلوي او د ټولو انسانانو مغفرت الله تعالی کوي، لیکن الا من کان بینه و بین اخیه شحناء، چې د دوو کسانو په مابین کې ناراضګي فیقول انظروا، ملایکې ته وایي لږ انتظار ورته وکړئ حتی یصلح، چې تر څو پورې صلح نه سره کړې د هغه وخته دوی نه بخښل کېږي. نو دغه بد عمل دی چې د ټولو انسانانو بخښنه کېږي، لیکن د کومو بدنصیبو انسانانو په مابین کې چې ناراضګي د هغې بخښنه نه کول کېږي. دا ولې دومره لوی جرم دی؟ ځکه علماو لیکلي دي چې دا هغه بدترینه ګناه ده چې ډېر ځله د دې سره دا خطره ده چې انسان د ایمان خلاص کړي، چې د کم چا څخه ته ناراضه ستا د هغې سره ضد دی. که چیرې الله تعالی هغې ته یو ښه ورځ یو ښه نعمت په نصیب ورکړي، ستا دستي په ذهن کې راګرځي چې یا الله کشکې نه دي ورکړی، او دا کشکې نه ورکول د الله پر فیصله اعتراض دی. الله تعالی دا اعتراض فیصله کړې ده چې زه به دې سړي ته ښه ورځ ورکوم، نعمت به ورکوم، عزت به ورکوم، دولت به ورکوم، او ستا په ذهن کې دا راځي چې الله نه ولې ورکوې، ده ته ورکوې ما ته ولې نه راکوې، یا د ده څه هسې واخې په غار دا دی چې ده ته یې نه کې ور. او دا د الله پر فیصلو اعتراضونه ډېر ځله انسان د ایمانه څخه خلاصوي. نو ځکه دغه مرض، دغه ګناه او دغه جرم دومره خطرناکه دی چې کله کله سړی د ګناه څخه ایمانه څخه خلاصوي. نو ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي الله تعالی ملایکو ته وایي تاسو لږ انتظار ورته وکړئ چې صلح سره وکړي، بیا به یې وبخښو، چې تر څو یې صلح نه سره کړې تر هغه وخته نه بخښل کېږي. څه دی ده به ستا سره ناجایز کړي، څه دی ده به ستا سره ظلم کړی، څه دی ده به ستا سره غلط قدم اخیستی، هېڅ مسله نه ده. که رښتیا د پیغمبر علیه السلام امتی یې، که رښتیا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د شفاعت تمه لرې، او که رښتیا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د حمد بیرغ لاندې د قیامت په میدان کې در جنت پورې تګ غواړې، بیا به د پیغمبر پر نقشه قدم ایږدې. او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نقشه دا وه چې څومره تکلیفونه او چې څومره ظلمونه او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته چې څومره زیرېدل ورکول سو، لیکن پیغمبر علیه الصلاة والسلام د چا څه ناراضه نه و، پیغمبر د چا څه انتقام نه اخیستی. پیغمبر به لاس پورته کوي اللهم اهدی قومي فانهم لا یعلمون، یا الله زما دې قوم ته هدایت وکړه، دا ناپوه خلک دي. که دی زما په نبوت باندې پوه سي او زه چې د دوی دپاره څومره ګټه راوړم، که په دې باندې دوی پوه سي، دوی زما سره دا رقم نه کوي.